تاسو جسدونه خبره ټانګونو پر وتړو ویش کوله هغه نن تاسو سره خبر په یو حکومت په یو نظام په یو اداره کې تاسو سره کار کوي د جنرال سیم موبین په یو عادي خبره په ډیره یو عادي خبره باندې خبره هغه نن په زندان کې ساتل کیږي وروره د ما پاکستان سره جنگ ده د ما لکه څنګه چې سنگر کې پوس یو مجاهد ته ضرورت ده پوس یو عام وګړي یو عام ورور ته ضرورت ده دغه د 2 روپۍ سړی نه سارو مخام به دبلی وي زه به ورته وروره راسه اتفاق وکړه وروره راسه اتفاق وکړه سار به باجوي مخام به سندري وي بل څه به خبره زه وایم خیر ده چې په هغو ته مې په دې مجبوره کې چې زه هغوی ته وزر او زارې وکړم جنرال سیم موبین قرآن که دومره جرم کړی په خدای کې دومره جرم کړی ساده کلیوال سړی ده د موږ باندې چې هر څه به په خوله ورته راغلل خبرې ویلې به دومره جرم یې خدا که کړی خیر ده د خدای خاطر وکړي مشرانه مې قسم په خدای آیا راځي راته قسم په خدای چې کوارو ته م ګورو که به موږ که به ما ته وجدان ته اجازه راکړي چې زه تاسو په هکله خبرې وکړم ما د خدای وي خبر شرمېږم درنه بس د یاره چې مخکې نو ویلي دي یو څه یې ویلي وو پوه په غلطۍ کې یا په هر معنا باندې چې کومې خبرې کړې وې خفه یو په هغې باندې هم خفه یو البته ما خو بار دا ویلي چې زه هغه ټایم صحیح نه وم خیر مطلب که دلته دا خبره وکړي خو بیا خو پښتنو ټولنه وایي جوارخیل مریض وو او زه رښتا مریض وم زه دې خبرې بخښنه په بخښنه نه درنه شرمېږم زه ما د دې وطن سره مینه ده د ما د دغه تورو مبارکو ګیرو سره مینه ده ما د دغه شملورو سره موږ دغه جګړه په داسې یو عنوان باندې مخ ته بیایو چې موږ هلته خپل افغانان پکښې کې تلفات ورنه کړي خپل پښتانه مو تلفات ورنه کړي زموږ سره په ډیورنډ لاین کې چې څوک پروت ده فرق نه کوي چې کم قوم ده کمه ژبه ده کم خلک دي دین والا دي بې دینه والا دي هر یو شي دي ځان ته دي خو مسله د دې ده چې موږ دا خاوره خپله بولو او په دې خاوره باندې موږ جګړه د یو ډېر مردار دښمن سره ده او الحمدلله د دوی همداسې په نړیوال سټیج باندې حیثیت او ابرو راکښته سوی رالوېدلی ده کاموا صاحب چې نن امارات او ترکیې دواړو سعودي او درې سره اعلان وکړ د دوی څخه خپله قرضه هم غواړي او ترکیې ته یې ډېره غټه ګپه ورکړې ده چې د AI د هوش ودرې کاکړ صاحب ورونو د یو شینواري صاحب د ټول نه پوښتنه کومه د لاور پیدان صاحب په دې خبرو کې و دا مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا چې موږ نیسو تر مرګرې پورې دا قرض به څنګه کېږي دا قرض به موږ نه دا نړیوال غواړي که بیا نه غواړي دا به څنګه معامله شي قرض یې مونږ ورکړو خیر د افغانان په اروپا او غرب کې ډېر ناست وي ورته یو 15 کاله به دوی دپاره کار وکړو خدای به خیر کړي د دې خلکو نور هم پسې پایڅې راوښتي دي او نه پرېږدي که تاسو فکر کړی وزیر دفاع د پاکستان هم وویل که چېرته نړۍ دې ته متیقنه سي چې پاکستان نور نسته یا د پاکستان هغه حقوقي کومه معادله چې ده یا هغه کم سیاسي حضور چې ده دا مخ په خرابېدو یا مخ په ختمېدو نو موږ مجبور یو اټوم بم استفاده کړو ما په دې باندې چوت خراب هم وایي د اټوم بم په کوم ځای استفاده کوي په افغانستان باندې که داسې په هند باندې اټوم بم بر نواز خرڅ کړو هغې په ځان ته تیاره واغسته که نه هو که نه بله تیاره واغسته زه وایم چې کاکړ صاحب ستاسې په اجازه باندې دغه خبرې وکړي د دلاور پیدان صاحب د ټولو په اجازه باندې داستا میړانه ګرانه صدا فرین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد پنجابیان تور مرده‌باد افغانان سپین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد کوز اسرائیل مرده‌باد بر فلسطین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد چې در نه پاتې نشي د دوی اجر پوځونه دغه ناپاک پوځونه دغه خنزیر پوځونه دغه ناپاک پوځونه دغه خنزیر پوځونه هر سرحدي سرباز لکه شاهین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد پنجابیان تور مرده‌باد افغانان سپین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد اول ممشر شیخ صاحب بل برادر صاحب بیا ترې دا لاندې خلک ان تر عسکر صاحب ملا حسن زنده‌باد سراج الدین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد مجاهدین زنده‌باد
پنجابیان تور مردباد افغانان سپین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد مورال بایلل دشمن هر ځای عوام بمباري شکته او پورته دواړه همدا یو قام بمباري خدای پنجاب غرق کړي وکړه امین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد کوز اسرائیل مردباد بر فلسطین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد د متقی صاحب سره ملا وسیق صاحب دا ځل جیل ما پوری ونوی بریک صاحب دا ځل جیل ما پوری ونوی بریک صاحب ملا یعقوب زنده باد فصیح الدین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد پنجابیان تور مردباد افغانان سپین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد دوی په خبره باندې نور هیڅ پوهیږي نه بغیر د ډبو ډز نه بس سړی کیږي نه بغیر د دربو درب نه بس سړی کیږي نه دوی ته لیزر زنده باد دوی ته دوربین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد پنجابیان تور مردباد افغانان سپین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد دا ځل شریعت به ورځي د دې هېواد طرف نه د فتح بوی به راځي اسلام آباد طرف نه د فتح بوی به راځي اسلام آباد طرف نه ای دغه ګمان زنده باد دغه یقین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد پنجابیان تور مردباد افغانان سپین زنده باد مجاهدین زنده باد مجاهدین زنده باد